له غزني ښار څخه په شاوخوا 10 کیلومترۍ کې پرته هغه ولسوالي چې په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو ناامنه ولسوالي ګڼل کېده، اوس د لومړي ځل لپاره پکې د نجونو دا منځنی ښوونځی جوړ شوی او پکې سلګونه نجونې پر زده کړو بوختې دي. د غزني د اندړو ولسوالي چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړې لومړۍ کرښه بلل کېده، اوس په لومړي ځل پکې د روښانه او ښې راتلونکي لپاره د یوې مؤسسې په مالي ملاتړ د دې ولسوالۍ د نجونو لپاره دا ښوونځی څه موده وړاندې پرانیستل شو او اوس مهال پکې تر 600 ډېرې زده کوونکي په 2 وختونو کې پر زده کړو بوختې دي. CMG دا ځل د دې ښوونځي د زده کوونکو او ښوونکو د راتلونکو هیلو او غوښتنو په تړاو دا ځانګړی ریپورټ چمتو کړی. په دا مکتب ډېره خوشحاله یې، دا مکتب جوړ شوی دی، موږ ډېر ورته خوشحاله یو. موږ ته پارکونه جوړ کړه، موږ ته قلم او کتابچې او کتابونه راوړي. دلته هیلې لوړې او راتلونکی یې روښانه تر سترګو کېږي. په دې نجونو کې ډېری د جګړه ځپلي او له بحران سره د مخ ولس د خدمت هیله تر ټولو لومړی په ژبه راوړي او دا یې لوی ارمان دی چې یوه ورځ به دوی د ډاکټرۍ، انجینرۍ او نورو برخو کې دې وطن ته خدمت وکړي. 10 کلنه فریده هغه ماشومه ده چې څه موده وړاندې دې ښوونځي ته د خپلو هیلو د پوره کېدلو لپاره راغله. دې له موږ سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې یې د ښوونځي په فعالېدو سره ډېره خوشحاله شوه. نوموړې وایي پرون یې له دې کبله ټوله ورځ ژړلې چې ورور یې ورته د دې ښوونځي د تړل کېدو خبر ورکړ، خو بیا یې د ښوونځي ښوونکي ورته ویلې چې دا مکتب به د تل لپاره فعال وي. مخکې به مکتب ولو، موږ به په کورو کې درسونه ویل، داسې مکتب شروع سو، موږ دلته رالو، بیا موږ دلته اوس درسونه ویل. ډېر خوشحاله یم چې موږ ته مکتب جوړ سوی ده، موږ کتابچې او قلمان یې راکړي دي او موږ خپل درسونه ووایو. استادانو چې ډېر خوشحاله یو، استادان یې ښه درسونه راکوي، هر شی. زه دونه خوشحاله یم چې بیخي دا مکتب چې مخکې نه وای جوړ سوی، چې یوه ورځ دې وویل وایي مکتب بندېږي، ما ته بیخي زړه راکړه. دلته معلومیږي چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانان جګړې څومره ځپلي او ځورولي دي. دا په کتارونو د ولاړو نجونو د هیلو لوړ اوازونه یو وخت د جګړې وحشي غږ خاموش کړی و او چا یې د راپورته کېدلو لپاره جرأت نه درلود. ما خودم از پیش مکتب جان ملکه درس می‌خواندم. ما خپله تر دې وړاندې د غزني ښار د جهان ملکي پالیسا کې زده کړې کولې. 6م ټولګي کې وم. وروسته زموږ اقتصادي وضعیت خراب سو او دلته اندړو ولسوالۍ ته مو کور راوستلو. کله چې دلته اندړو ولسوالۍ ته راغلو ډېر وخت دلته له زده کړو پاتې سو. د ښوونځي د ودانۍ په دې سالون کې ناستې دغه نجونې د بل ټولګي تر رخصت کېدو له دې کبله انتظار کوي چې په هغه ټولګي کې نور د دې ځای نشته چې نورې زده کوونکي ورشي. ما خو همدا غوښتنه ده چې موږ له صنفونو کمتیا لرو، زیاتره نجونې دي اوس چې د باندې منتظره دي، صنفونه کم دي او زه غواړم چې دلته یو څو صنفونه برابر سي. د دې ښوونځي ښوونکي چې یو شمېر یې خپله د همدې ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي چې هغه هیله یې له کلونو انتظار وروسته په حقیقت بدله شوه چې د دې سیمې د ټولو نجونو لپاره ښوونځی فعال شي. د ژوند لومړی افتخار به یې ماته چې زه دلته ښوونکې سوی یم، ځکه چې زه خپله یو د دغو نجونو څخه ومه تقریبا 10 کاله یا 20 کالو کې راهیسې زه په اندړ ولسوالۍ کې بیخي اوسېدلې نه یم. موږ له دې ځکه کډه وکړه د مشکلاتو په خاطر. ما خپلې زده کړې په هرات کې وکړې، له هراته کابل ته رالو. بالاخره خدای پاک دا توانایي موږ ته نصیب کړه چې بیرته خپله راسم په خپله ولسوالۍ کې دغه نجونو ته خدمت وکړم. موږ خو ډېری وخت د کورنۍ سره جلسه هم لرو چې تاسو خپل لورګانې راولېږئ. وقت مکتب ټول د جنکیانو ځای دی، ټولې ښځې دي پکې، داسې احساس وکړي لکه خپل کور کې چې وي. د ښوونځي مدیره یې وایي چې لا هم ډېرې نجونې په دې سیمه کې له دې کبله له زده کړو بې برخې دي چې دوی د نورو زده کوونکو د شاملېدو امکانات نه لري او اوس یې هم په صنفونو کې تر اندازې زیات زده کوونکي ځای پر ځای کړي دي. د دې ښوونځي مسؤلین له حکومت او د افغانستان له پوهنې د ملاتړ له بنسټونو په دې برخه کې د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي.
موږ فعلا دغه ما خو درته صنفونه کم دي خو هغه صنفونه داسې کار نه ده مثلا په یوه ورځ کې یو صنف تشکیل شي نو که چېرته موږ مؤسسات شو دا هیله کوو چې دا اوس موږ د انګلیسي کورس دلته خپله ښوونځي کې شروع کړی د شاګردان 2 ټایمه درس پکې وایي نو دې په خاطر باندې جي کمبود په خاطر باندې موږ مجبور سوي چې یو بسته صنف تجزیه کړو وضعیت خو موږ په لومړی کې موږ دې ته کتابچې او قلمونه توزیع کړو خو کتابچه خو داسې دوامدار شی ده نو داسې نه ده چې مثلا یوه کتابچه ټول کړ نو کتابچې دلته زیاتره خلک اقتصادي مشکلات سره مخ دي کتابچو زیاتره کمښت ده د افغانستان د غزني ولایت له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومترۍ کې پرته د اندړ ولسوالي د دې ولایت تر ټولو ګڼ نفوسه ولسوالي ګڼل کیږي دغه ولسوالي کې تقریبا دا لومړی ځل د په تاریخ کې چې د نجونو لپاره یا دغه منځنی ښوونځی جوړ شوی ده او تقریبا په سلګونو نجونې دلته زده کړې پکې کوي د دغه ښوونځي مسؤلین وایي چې دلته په ولسوالي کې لا هم داسې ګڼ شمېر نجونې شته چې د دغه صنفو د کمښت له کبله نشي کولی دې ښوونځي ته راشي احسان الله کریمي CMG د اندړ ولسوالي